و ظالمانو څه کوئ خدای ير دی الله ير دی آخرت ير دی ته څنګه مسلمانی ته به اخر کې اسو تاروجي ونیسلې او د جنت ټکټ او مغفور به ته د انسانیت قاتلی دا مو یو چې ته ډز مې وکې تا ته په دغه ډزو باندې چې وایي فایرنګ وکې تا ته پوره د انسانیت د قتل سزا دا به درکولی کېږي ولې ډزې کې که څوک هم نه لګي ته ګویا کې قاتلي ته قاتلی دا خبره په توجه واورئ او دا ډېر د زړه د درد نه کوم دغه چیني کې دا کوم مسله چې راغلي خو دغه و یو غالبا سنګو کې هغه راغلي و د اختر په شپه باندې ځوان د ځوان نه ولګېدو کو نه لګېدو ځوان د ځوان نه تمانچې په ډزو لګېدو کو نه لګېدو ولګېدو څه ذاتي دشمني وه پوله پټۍ نه مستۍ نه وي او تمانچې ګرځېدي تمانچه ورسره نمایشونه کوي تاسو ته سرکار اعلانات وکړي تاسو ته علما اعلانات وکړي په فیسبوک باندې اشتهارات دي چې ګوره د دغه فایرونو نه د دغه ډزو نه تاسو ځان نه ساتو نن دغه مور به څه حالو د دغه پلار به څه حالو خلکو جامې بدلولې د اختر روزه د اختر خوشحالۍ نه وي او دغه مور خپل بچي ته ناستره د اختر په ورځو جړاګانې کوي د چا نه چې لګېدلې د نوي دخلي خبره و چې د هغه کورونه یې وران که یا تښتېدلي دي د دنیا کور یې مران د آخرت کور یې مران دا ولې موږ د بچو مخنیوی ونه کړو د بچو لاسونه مو نه نیوه هغه هم جومات سره جوړ نه کړه زه د مثال ورکوم عالم نه دی اعلی تعلیم یافته نه دی دا نویس چې به اعتکاف یې وکړو چهرې ته وګوره انسانیت ته وګوره سړیتوب ته وګوره ولې ګنې پلار یې مخکې وفات دی پلار یې مخکې خو جومات سره تعلق دی دین سره تعلق دی تبلیغ سره تعلق دی زه یم د ده نه به میږی هم ازار نه شي د ده نه به یو مچ هم ازار نه شي ولې دینداره دی دین سره تعلق دی دا چې تاسو ته چغو چې جومات ته راځئ بیان له راځئ لږ دین سره جوړاو شي چې د دین نه کم ځوانان لري دي کم خلک لري دي همیش دپاره به هغوی په کورونو کې دقه شان د اختر په ورځ باندې غمونه به راځي نن غم پروت دی که نه خلک هلته ورځي حیران دي خلک چې خدا اوس مبارکي ورکړو که دی سره تعزیت ورکو دا ولې دا دقه نه بس مشران هم غافله دي بله څه به کوي تمانچې ولاخلي تمانچې ته څه ضرورت دی ته کوم کشمیر له ځي ته کوم فلسطین ته ځي ته کوم افغانستان ته ځي او بیا رابار کړي دی او ډزې او ډزې او ډزې دقه هغه مرحله ده دا او دا مه وایه چې دا په هغه کور کې ده که ما د خپل بچي غم ونه کړو تا د خپل بچي غم ونه کړو سبا دقه واقعه ما کرم راتلی شي او تا کرم که نه شي راتلی نو خپل بچي خپل او خپل بچي دا به جومات سره دین سره مدرسې سره جوړاوه ورنه که د دین نه لرې والی وي بیا به دقه حالات وي نو تاسو ته بیا هم درخواست کوو التماس کوو خپل بچي دین سره قرآن سره مدرسې سره د هغې سره وابسته کوي او جوړ به کوي انشاءالله چې دینداري وي تا کې او ستا بچي کې کله به هم انشاءالله غم او پریشاني په داسې صورت کې را نه شي او دا خو لا د دنیا غمونه د آخرت کې به بیا څه کېږي یو نفس قتل کول رسول الله مبارک وی قتل کول لا سکے چې د یو نفس د قتل د پاره چا اوق حمزه قاب دا دو لفظ دی ویل پورا لفظ دی مکمل هم نکو تل اقتل دی ونه ویلو سره اوق وی دا به د دې د وجه نه جهنم ته ځي او دا د نفس ګناهګار دی او چې چا دغه یو سړی مړ کړو وی د یو نه دی وجلی د ټول انسانیت مړ کو او چې چا یو ژوندی کو یو سړي ته عزت ورکو احترام یې ورکه صدقه خیرات یې ورکو د هغه لوږې ختم کا هغه له وینه ورکه هغه سره همدردي وکړه نو رسول الله مبارک وایي د ټول انسانیت ژوندی کړو د ټول انسانیت نو انسانیت ته به خیر ورکو ژوند به ورکو چا ته به قتل نه ورکو مرګ به هغه نه ورکو نو دغه زما خپل د یقینا خفه شي لکه سړی د خپل کور ته وګوري زما مور شته زما پلار شته موږ پسې درمن یو چې موږ به کله ملاقات ته ځو زما مور درمنی اوس خبرې په ټلیفون خبرې نه دي شوي او هغه خفه چې ولې خبرې نو چې د اختر ورځ او د مور او د پلار بچی هغه په کټ کې مړ پروت دی د دې مور به څه حالي د دې پلار به څه حالي د دې خاندان به څه حالي او دا د دقه غلطو ګرځېدو او ناستې پاستې را چې موږ غم ونه کړو هېڅ پروا مو نه ساتله نو څومره مشکل ګاونډو سره لتاړ وي کله یو سره لتاړ وي تاڼه تحصیل رپورټونه هلته هغه تاریخونه به دا به ورسره کې د الله دپاره یې قافله کېږئ ما غوږونه ما غوندئ غوږونه ما غوندئ چې بس خبره وه مفتي صاحب وکړه دې محله کې هم داسې شته تمانچې ګرځئ ډزه شپې 12 بجې څه چل دی ولې دا کال توس بشر ته ځي او تاسو ته ما پیش کړي چې دا واقعا ته موږ چې ته ناستو یو کال دوه وخت کې د ماسپښین ته وایي پیر چرته اتوار ورځ وشو موږ د قشانه ټول ماشومان او بل ډکې رالی او بالکل زمونږ په منځ کې هسې الله وساتلو او زما دې ترخ کې دغه شانه دلته ولګېدو بیا په هغه دیوال هلته
په دې کور کې دلته زموږ په دې کور کې برنډه کې هغه ناست دا هر کور کې دا واقعه راتلی شي و ظالمانو څه کوئ خدای ير دی الله ير دی آخرت ير دی ته څنګه مسلمانی ته په اخر کې اسو تاروجي ونیسلې او د جنت ټیکټ او مقبور با ته د انسانیت قاتلی دا مو یو چې ته شډه زمي وکي تا ته په دغه ډزو باندې چې وای پاره پایرنګ وکي تا ته پوره د انسانیت د قتل سزا دا به درکول کېږي ولړه ځکه که څوک هم نه لګي ته ګویا کې قاتلی ته سي قاتلی نو دې کې لږ احتیاط دې ډزو او که خامخا اړه دې صبرېږي نه او کې او ټک شوي د پښتنو خبره بیا دا ځمکه شته که نه د دې ټوپک دا خوله لګه ښکته ونیسه نو دا په دې بنیاد دا د دغه درس سره موږ په غم کې شریک یو مسلمانان وروڼه زموږ دي که نه کلیوال هم دي که نه هغه مور او هغه پلار سره څنګه به په غم کې شریک کیږو ما د خپل غم اظهار هغوی سره موږ او تاسو سره چې موږ د داسې واقعاتو او حالاتو نه بچي والله دې ته موږ محفوظ وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین د الله خاطر وکړئ او دغه مشرانو ته پیغام دی چې ګوره که د ځوان څه کوم غم راځي د دنیا غم راځي او د آخرت غم راځي نو تخلاص نه یې وایي که تخلاص یې وایي آخرت کې که کومه دغه دا ځوان کوم ګناهونه کوي فسق فجور کې مبتلا وي او ته مړ شې نو تا ته به سزا میلاویږي چې د خپل بچي دیني تربیت دی ولې نه دی کړی که دا خبره بې ځایه ده چې څنګه تا ته د نیکو اجر او ثواب میلاویږي دغه شان د ګناهونو سزا به تا ته هم